مدارس د دین سپېڅلي ارګانونه دي نړۍ مشالونه دي نړۍ مدارسو له پیړیو د کابل ولایت او ښار اړوندو ښوونځیو ته د میزونو څوکیو ویش لړۍ پیل شوه. په هغو مراسمو کې چې د کابل ولایت او ښار اړوندو ښوونځیو ته د میزونو څوکیو د ویش د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید، د خدماتو رئیس استاد حبیب الله خالد، د کابل ولایت او ښار د پوهنې ریاست مسؤلینو او کارکوونکو برخه درلوده. یا د پرتمینه غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د پوهنې وزارت د خدماتو رئیس میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د کابل ولایت او ښار اړوندو ښوونځیو ته د درسي توکو د ویش په تړاو معلومات وړاندې کړل. ویې ویل د خدماتو ریاست له لوري په تېرو څو میاشتو کې ټول 3,000 سیټه څوکۍ میزونه جوړ او د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه ورکشاپونو د فني اشخاصو په واسطه باندې تقریبا 3,000 چوکۍ نوي ورته جوړې کړي دي او دا سلسله به انشاءالله همداسې دوامداره روانه وي. او هم هغه چوکۍ چې مکتبونو کې استفاده ځینې سوې ده او بیا یې هم ترمیم ته ضرورت ده، نو هغه هم تقریبا 550 دانې دلته موږ جوړې کړي دي. همدارنګه دغه سلسله د ترمیم په ټولو ولایتونو کې جریان لري. په ورته مهال د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین په ټولنه کې د علم او پوهې اهمیت ته په اشارې سره وویل چې د پوهنې وزارت مشرتابه د پوهنې د کیفیت لوړولو په برخه کې شپه ورځ خپلې هلې ځلې جاري ساتي او په دې برخه کې به خپلو هڅو ته لا پسې دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه د ریاست څخه د خدماتو د ریاست د رئیس صاحب څخه او دغه رقم د ټولو کارمندانو څخه مننه کوو چې دغه دونه زار ایستلی دي او دونه تکلیف یې ایستلی دي، میزونه او چوکۍ یې تیارې کړي دي او دا به د کابل ښار ته ورکوله کېږي او د کابل ولایت ته به ورکوله کېږي. نو د دې څخه ډېره مننه کوو او مزید توفیق د الله پاک څخه ورته غواړو چې نور هم د دې دپاره دوی نور محنت او کوشش وکړي او نور وسایل چې دغه برابر کړي او یوازې د کابل ښار او د کابل ولایت دپاره نه بلکې چې نور ولایتو ته هم دغه لړۍ وزغي او ولسوالۍ ته هم وزغي او پاته اطرافي سیمې او هغو ته هم وزغي، ځکه هغه چې دغه د دې څخه ډېر احتیاج لري. مراسم په دعایي سره پای ته ورسېدل.